مخکې یو فرعون مخکې د موسی علیه السلام په ټایم کې یو فرعون یو شداد یو نمرود یو څوک نن سبا هر سړی فرعون دی یار څه چې یو سړی مړ کې کنه خو ته ځان ته خدای وي مړ کې کنه ته فرعون ته انسان نه ته جو کوی ته انسان نه ته داغي مخونه تو ګوري پولیس لک اکشن اغستې دي کنه خو زموږ په پولیس کمیونټي کې داسې خلک انوالو دي لکه فور ایگزامپل هغه لو لیول والا چې کم وي هغه بره خلک نه یادوم هغه لاندې خلک چې کمی کنه چې په 3000 په 2000 خرڅيږي نو هغه ته مانه 15000 روپۍ اخلي خیر دی خو هغه خبر زموږ خلاف سره سپورټ مکوي پښتانه ډیر کم عقل خلک دي سر ویولي اجلا ته داسې ګور دی دای خزه ده موږ چا خزه نشو کېدی نه موږ ماشومان کېږي موږ انګریزان نه یو موږ پښتانه خلک یو نو لکه خیر د تمی خلک پیسې ګټي د پیسې ګټلو نور هم ډېرې طریقې دي چا پرتګونو وستل چا سوکو کنه نو آی د ټیک ټاک نه تاسو دا زموږ را روان جنریشن خلک دي کنه وی اجراګان خراب دي اوس پورې خو یو اجرام په ټیک ټاک کې پرتګونه وستوم دغه سړو خو پرتګونه وستل موږ صرف د نوم پښتانه پاتې شو نور زموږ عمل کې د پښتنو اسم نشته په خو د پښتنو په غوونه وختي او څنګه وختن د غوونه نه راخیږي د پښتنو دا اول د زموږ عمل دی دا د پاکستان نه بار کوم ملکونه ته جی زه انډونیشیا ته تلم ملیشیا ته تلم تایلند ته تلم دوبۍ ته تلم او سایپرس ته تلم او بس داسې دوه ملکونه ته تلم او جی کومګه ګور په ټیک ټاک باندې خلک لایو راځي څوک پکې عجیب څوک څنګه خبرې کوي دا غي حواله سره سوي ډېر ګډ کوېسچن هم کو سر زما د زړه خبر مو مان خو خبرې هېري د شپې 14 کېږم زه به سار پاسم دا کارونه کوم چې سار را پاسم مان ټولې خبرې هېري وي اول به دا خبرو کوم چې مونږ یو پښتانه ټیک ده ټیک ټاک چې دی کنه دا چې انګریزانو جوړ کړی دی کنه هغه دې د پر جوړ کړی دی چې په دې باندې مونږ خپل د ټیلنټ مظاهره وکړو په دې باندې مونږ خو ګډ سپیچز وکړو په دې باندې مونږ داسې کارونه وکړو چې مونږ خلکو له سبق ورکړو زمونږ خويندې زمونږ میندې ټیک ټاک ته ناست دي چا پکې پرتګونه کوسکو ما ته خلک په خپل وی مونږ سره لایو راشه او مونږ سره گیم وکړو سره گیمونه نه کوم پیسې ته څه وي خیر غواړم خلکو ته چې بلی مال گیفټینګو کې خیر غواړم یاره زه خیر نه غواړم راکوي کنه نه کوي الله هم خساته نو زه به دا وایم چې دا ټیک ټاک کې چې کوم پښتنو سړو پښتنو فیمیلز دي خفقېږي دي نه خو دي د خپل د لیمټ نه دي بار وتل لکه زه به دا وایم کنه چې موږ صرف د نوم پښتانه پاتې شو نور زموږ عمل کې د پښتنو اسم نشته په خو د پښتنو په غوونه وختي او څنګه وختن د غوونه نه راخیږي د پښتنو دا اول د زموږ عمل دی نو خبره داسې ده چې چا پرتګونو وستل چا سوکو کنه نو آی د ټیک ټاک نه تاسو دا زموږ را روان جنریشن خلک دي کنه وی اجراګان خراب دي اوس پورې خو یو اجرام په ټیک ټاک کې پرتګونه وستوم دغه سړو خو پرتګونه وستل ها داسې انټرنیشنل کنځلې چې مال خو کنځلې خیر راتلیم نو ما په ټیک ټاک نه زده کی توبه مې دي داسې انټرنیشنل کنځلې خبره هغه بچی تیرا پیدا کې غم تیرا لړکی داسې کنځلې زمونږ فیملیز دا ټیک ټاک کې ګوري زمونږ میندې خويندې هغه بسوي زمونږ چې دا په کورونو کې خزیناستې دي زه ډېر عیاش ټیک ټاک نه جوړم خبره مخکې چې موږ څه غلطیان شوي هغه ماشومانو کوم کوی نه پوي د اوس چې دې ټیک ټاک جوړم نو داسې ټیک ټاک جوړ کم چې فیملی ګوري چې خبره چې لری کوي نه چې الله لری کا نو خبره موږ په کم معاشره کې اوسېږو نو موږ به هغه شان حرکتونه کوو موږ انګریزان نه یو موږ پښتانه خلک یو نو لکه خیر د تمی خلک پیسې ګټي د پیسې ګټلو نور هم ډېرې طریقې دي دا چې همداسې زه به راغلم لایف کنه تاسو به یقین کوئ زما اوسه پورې هوست نه دی اون زه یو شپږ اووه پیرې لایف راغم خو د هغه لایف کې دا کنډیشن دی چې ته به اووه ورځې 120 منټ لایف راځې اووه ورځې 120 منټ ډیلی مو سره ټیم چرته دي 120 منټ غوډې ټیم غواړي ها مونږ هغه شته خلکو سره خبرې نه کو په لایف کې به مونږ خلکو له خبرې کوو د زړه زور هم نشته زړه خلکو خبره مونږ خبره دومره موږ سره ظلمونه وشي چې مونږ هغه د زړه زور ختم دي چې بس اوس خبره خپل الله خوشاله کو دام غټه خبره ده بل ظلم خبره تاسو کله کومه ګورو په شیمیل باندې ډیر زیات ظلمونه کیږي څوک قتلېږي څوک مطلب څوک ولې څوک د تاسو خپل یو تنظیم مو نو هغه دی په باره کې منډه تړلې سواز نه چتی
سر زموږ خو ماشاءالله زموږ چې کوم اس پی سی ټي دی الحمدلله پولیس چې کوم دی ډېر اوس ایکشن اغستې دی زموږ چې کوم ملزمان دي هغې باندې ډېر ایکشن اغستې دی او ډېر زموږ ملزمان ګیرم شو د ډېرو ضمانت هم خارج شوې ډېر مطلب هر څه وشو خو اوس زموږ پولیس لږ ایکشن اغستې دی که نه خو زموږ په پولیس کمیونټي کې هم داسې خلک انوالو دي لکه فور ایگزامپل هغه لو لیول والا چې کوم وي هغه بره خلک نه یادوم هغه لاندیني خلک چې کم وي که نه چې په 3000 په 2000 خرڅېږي نو هغې ته یې ما نه 15000 روپۍ اخلي خیر دی خو هغه خبر زموږ خلاف سره سپورټ مه کوئ نو جان چې زموږ پولیس ښایي که نه زموږ چې کوم لاندیني دغه والا تاڼو ماڼو والا چې کوم پولیسان ښایي که نه نو د چا ضرورت نشته چې څوک داسې حرکت وکړي زموږ په اشنغرۍ کې ډېره ده او یو فقیر آباد اشنغرۍ په منځ کې ده تاڼو په منځ کې ده او داسې ډزې پې کېږي اوس خو شکر الحمدلله نه کېږي اوس 15 میاشتې وشوې خو داسې ډزې پې کېږي اور تاڼې خاموشې دي دا دره ده دا میره ده دا علاقه غیر دی دا سیده او ښار دی نو دا د چا کمی دی دا چا کمی دی زموږ د خپل ګورنمنټ چې د خلاف ایکشن نه اخلي جی دوی ته پته نه چې په کم نظر د دوی بہت انسانان نه ښکاري یا به دوی دا هم یو تیسری جنس دی که نه مطلب یو دغه دی پته نه جان یو خبر تو کم کنا یا اللہ مجھے مظلوم بنا مجھے ظالم نہ بنا ٹھیک ده مظلومان دی موږ خیو موږ الله بخي ظالمان خو دې نه بخي او دا یو مشهور مثال هم دی ستاسو شیمیل بدوا شي ډېر زیاته کوي سر ما خو اول دا خبره نه منله خو زه اوس منم ما داسې ډېر خلکو ولیدل که نه د خپل سترګو لوان دی هغې مخکې یو فرعون و مخکې د موسی علیه السلام په ټایم کې یو فرعون و یو شداد و یو نمرود و یو څوک و نن سبا هر سړی فرعون دی یاره ته چې یو سړی مړ کې که نه خو ته ځان ته خدای وې مړ کې که نه ته فرعون ته انسان نه ته څوک وي ته انسان نه ته د هغې مخونو ته وګورې او بس غیب طرف ته نه ځم د روحانیت طرف ته نه ځم الحمدلله خدای پاک د روحانیت هغه موږ له راکړي د خوا خبرې به موږ نه ډسکس کوو موږ ته دای په مخونو کې دای په سترګو کې موږ ته داسې ښکاري لکه دا سپي دي یاره انسان نه انسان په صفا پته لګي یاره دا سم نازک دی او دا سم په خلکو زړه خفه کوي زه خلکو ته ګورم او زه جاړم هغه ورځ مې یو ویډیو کته یو زنانۍ هغه سپو ته خوراک اچوي او هغه سپي هغه خوراک سم په دغه باندې خوري که نه تاسو یقینو کې ماله جړه راغله اور هغې ښځې پسې ما میسج کوم زه تاسو سره مې هیلپ کول غواړم هغه د لاهور ما ته په خپل علاقه کې داسې کوه ما ورته ویل موږ خو چې لاندې بار اوسو سپو ته خوراک اچوو نو اول به موږ ته خلکو خوراک اچوي موږ د خلکو د خوراک نه شو نن سبا خو داسې خلک دي په لاره ته نه تللی نه شي ستاسو دغه کو ستاسو په دغه کې فیلډ کې د ګورو څومره اهمیت دی سر د نورو ګروګانو نه خو خبر نه یم خو زموږ ګورو ډېر ښه انسان دی زموږ د وجې خبره ګوډم شوه شلم شوه په ډزه مو لګېده بېزتي مو شوه هر څه وشو خو هغې مونږ اوسه پورې پرې نه خو الله دې زموږ ګورو له ډېر ژوند ورکړي ډېر عمر ورکړي سره د صحت او خدای پاک دې زموږ په سر باندې همیشه ایونلی د اختر په ورځ لکه خبره که نه د اختر په ورځ مونږ ته هغه کمی نه فیل کېږي چې مونږ کور کې نه یو مخکې به مونږ کور کې نو زموږ مور به هغه خبره هغه مینچې پخ کړې وي هغه پراټې به پخ کړې وي هغه روزانه به چې دی هغه د سرو وړو پراټې وي خو د اختر په ورځ به د سپینو وړو پراټې وي تاسو به هم کور کې کوئ نو زموږ ګورو مونږ له د شپې نه منچې او کسټرډ پوخ کړی وي هغې مونږ له فریزر کې ایښي چې مونږ څنګه د مونځونو نه راشو نو مونږ له باول بل وی ګور دا تا پخ کړي دی دا کله لکه مونږ ټوله شپه ګرځو راګرځو او زموږ ګورو مونږ له هغه پخ کړي مور هغه کریکټر زموږ پرون مونږ له پانچې پخ کړي وي واو یار ډېرې ښکلې پانچې زه خو پخې زه خوراک مړه یم پانچې پخ کړي وي نو بیل مونږ له خوراکونه دا هغې لکې دا دې لکې دا هغې لکې ده نو الله دې چې ټول ګروګان ښه ساتي زموږ ګورو مونږ ته دا نه وي چې ما له دونه پیسې راکړم بس که څونه دې ورکړي خوراک کې دې څه خوښي زه سب ویجیټیرین ډېره یم غوښې مې ډېرې نه خوښي بس ویجیټیرین یم دی اکثر په کور کې څه ناسته پاخه کړي نو کله څه سره غوښه واچو کله څه سره مېره تاسو چې پخې که نه ما نه لږ شان بیلوي سبزي هغې زموږ کور کې د ټولو غوښې ډېرې خوښې وي او زه چې غوښه ما خو نه خوږېږي یاره ډېر کمزوري یو بل یو کامیډي غونډه کوېسچن کوم ما د یو شیمیل انټرویو کوله هغه ته ما وویل یاره ستاسو مطلب د ښځې خاوند دي د شیمیل چې کومې مړه ښي نو په دې کې څوم دا غږ ما ته یو د حقیقت دې کې څومره حقیقت دی سر زه به دا ووایم که نه چې دا خو هسې ګپ شپ خبرې دي چې یو شي زموږ اسلام نه مني نو موږ یې څنګه کوو ټیک ده په دې کې ښه دوست دي دوست یوم کې دی شي دوم کې دی شي دریم کې دی شي ټیک ده خو یو سړی تا سره بغیر لالچه
بغیر غرضه بغیر اس لالچ تا سره هیلپ کوي تا سره منډه کوي ستا ښه غواړي ستا په درد کې جاړي هغه ته هغه ښه دوست دی وی ماړخ ته زمونږه خو یو الګ دی دوست دی ټیک ده زما داسې ډېر خلک دي چې زه یې خوښه یم داسې خوښه یم چې زه تاسو ته نشم ویلی بس نور د کور پردې نه اخلم خو هغه الله دې ښه ساتي زه د ډېرو خلکو خوښه یم او ښه د زړه نه یې خوښه یم بغیر غرضه بغیر لالچه هغه خبره چې ورته ګورم چې پاسه پاسې کې ته کینی لکه زه خپل چې څومره زما ملګري دي تماشبین دي که دوستان دي که مړخانان دي زه لږ د خپل ځان نه لاندې ساتم بره څوک هم نه پرېږدم نو بس زما په خیال دا شیمیل چې کله مطلب خلک وجني یا دغه کېږدي وجه هم دغه چې مطلب د ځان د پاسه یو ساتي یا داسې عادتونه ول ورکي چې هغه سر زه چا سره یو په ویډیو کال خبرې نه کومه په ویډیو کال که زما موډ اوچت کم که زما موډ نه زه نه اوچتم زه چا سره په کال خبرې نه کومه یو ما سره داسې موبایل چې باغې باندې آپشن لګېدلی وي چې ما ته هر سړی کال نشي کولی چې کوم نمبر ما سره سیوي د کار خبره کولی شم زه به چاته څه ووایم ما سره کوم د چا بزنس شریک دی یا ما سره پوله پټي شریک دی خو دغه د پروګرام خبرې یاره پروګرام دې شته نشته راشه مه راځه دغه خبرې وي الله دې زما فرینډس ډېر ښه ساتي زما ډېر خیال ساتي او چې څومره هم دي نومونه یې نشم اخیستی یو خو نه دی د دنیا دي نو الله دې ډېر ښه ساتي زموږ ډېر ښه او چې کوم هسې هم راځي داسې کسان هم راځي چې لکه خبره موږ له پیسې میسې نه راکوي خو زموږ دومره ادب کوي زموږ دومره عزت کوي چې هغه خبره هسې ورسره خنداګانې زه وکړم بس خپل هلو هاي سلام دعا هغه خپل خلکو سره ښه ساتم او دویمه دا خبره وکړم تاسو هغه وجلو پورې خبره وکړه چې سر څوک چاله پیسې ورکړي که نه د چا وجلو حق چا سره نشته ټیک ده که وګوري زمونږ پرورش زمونږ خوراک څښاک زمونږ مور پلار کړي دي اول حق بیا د هغې دی چې مونږ مړه کړي ټیک ده مونږ هغه خبره خپلې فیملیانې په شرمو نه شرمولي یو سړی پیسې درکړي خو څه وجې به یې درکړي څه وجه به یې که نه بله زه خبره دا وکړم که نه هغه ته څوک وي چې پیسې ورکړه مه ورکو پیسې بل زه دا خبره وکړم یار زموږ خو ټول ترانس خو کمیونټي چې دی که نه پیسو پسې راوتې دي ټیک ده پیسو پسې راوتې دي اور هغې یارانو غرانو پسې نه دي راوتي چې یاره ته به داسې شي او خپل سلام دعا خپل هلو های ساتي زموږ ښه کل دي کمکل پښتانه ډېر کمکل خلک دي سر وی ولې اجلا ته داسې ګور ته دا یې ښځه ده موږ خو د چا ښځې نه شو کېدی نه زموږ ماشومان کېږي صحیح خبره ده دی به د ایت د ښځې په نظر ګوري او بیا کې زموږ چې کم ټرانس کمیونټي ده نو هغې داسې خلکو سره تعلق ساتي که نه هغه انګلش کې یو متل دی a man is known by a company he keeps आदमी उसकी सोहबत से पहचाना जाते और ټیم مونږ واړو انګلیش بیو ګرامر به پکې نو دا خبره دا محاورې به مونږ یادولې نن زه په دې پوهېږم چې زه وګورم آیا دا سړی چرسي بنګي پوډري دي د چې دا ملګري چرسیان بنګیان پوډریان دي دی به هم داسې او د چرسي د سړي د خو مازغه کار نه کوي او نن یو ساعت کې یو شاني ساعت کې بل شانتي نو خبره چې اوس یو سړی ما ته وي چې تاله زه پیسې درکوم ما سره تعلق ساته نو زه ورته یاره ما له پیسې هم راکړو خو زه تعلق هم نه ساتم صفا خلکو ته ویم جوسوله نه ځمه زما زړه یې ځمه خو زه چا سره د چا په وینا باندې چا سره چېرته ځم نه د چا په وینا باندې زه خلکو سره تعلقونه نه ساتم یاره که راځې راشي زما د ښکلې خبره ده ګیله مه کوه ګیله نه کوم ته زما پروګرام له رانغې زه تا نه ګیله نه کوم تا له زه جواب نه در کوم ته ما نه ګیله مه کوم د نیوټنز تھرډ لا ده که نه every action has an equal and opposite reaction نو بس چې ته څنګه کې زه به ما هغه شان کوم نو نه زه په تا خرڅېم نو ته په ما خرڅې ستا خپله مرضي زما خپله مرضي ٹھیک شو ډېره مننه ډېر ټیم مولا خراب کړ قدرمن ډول ډول فنیان چې موږ سره ګپ شپ وکړو یقیني ما څنګه تاسو ته په شروع کې ډېر نایس انسان دی نو تاسو خبرې ور تاسو خبرو لم پته لګي چې یقینا ډېر نایس انسان دی ګپ شپ مو سره خبرې ترې سره وکړو اوس پر زه اجازه غواړم هر چا ته چې خوشاله اوسه باد اوسه الله پامان